نننې زمون سبق دویمه سپاره سورة البقره آیت نمبر 216 نوالی تر 218 آیات پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كتب عليكم القتال مقرر شوی دی پتا سبان دی جنگ کول وهو كره لكم او دا جنگ بد لگی تاسو تا یعنی جہاد یادی وعسى ان تکرهوا شیئا او ډیر زلا بد بگنی تاسو یو شی ظاهرا خکارا وهو خیر لکم او دا بوی غورا د پارستا سو باطنا وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم او ډیر زلا مین بکوي تاسو یو شی سرا او دا ببدوي تاسو د پارا والله يعلم وانتم لا تعلمون او الله پويږي او تاسو نه پويږئ. يسألونك عن الشهر الحرام تپوس کئی دستانا پا بارا دمیاشتو د عزت کی قتال فی چسنگ دے جنگ کول پدی کی قل قتال فیہ کبیر طور توایا جنگ کول پدی کی لوی گناہ دے وصد عن سبیل اللہ او بندول خلق لرا دلار د اللہ نا وکفر به او کفر کول پا اللہ باندی والمسجد الحرام او بندول د مسجد حرام نا واخراج اهله منه اکبر عند اللہ او یستل اسیدن کو د دی لرا د دینا اکبر عند اللہ دیر لوی گناہ دے پنیز د اللہ والفتنة اکبر من القتل او شرک دیر لوی گناہ دے د قتلنا ولا یزالون یقاتلونکم او ہمیشہ بوی دی چی جنگ بکی تاسو سرا حتی یردوکم عن دینکم تر دے پورے چی واپس کی تاسو لرا د دین ستاسونا ان استطاعو کطاقت اولری پتاسو باندی ومن یرتدد منکم عن دینه او سوک چی واوڑی دستا سنا د دین خپلنا فیمت او مرشو وهو کافر پدا سے حال کی چوی دے کافر فاولائک حبطت اعمالهم نو دا کسان برباد دی عمل نددئی فی الدنیا والآخرہ پا دنیا او آخرت کی وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ او دغا کسان دوزخیان دی هم فیها خالدون دی با پدے کے ہمیشوی ان الذین آمنوا یقیننا کسان چی ایمان راوڑے دے والذین هاجروا او آغا کسان چی ہجرت کرے دے وجاہدو او جہاد کرے دے فی سبیل اللہ پلا رد اللہ کی اولئک یرجون رحمت اللہ
دغه کسان امید ساتي رحمت الله د رحمت د الله والله غفور الرحیم او الله بخون کے مہربان دے